تاسو د ټولنیزې خبره کوي کنه. اسلام زمونږ دین چې دی د دې ټولو نه مهم په قرآن کې مهم چې دی الله تعالی د خپل حق نه باندې د بنده حق خې دی. دوه حقونه دي، یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد دی. شریعت د هغې اصولو لاندې راتاو شوی دی چې حقوق العباد چې دی هغه اوچت دی. که یو بنده دې مړ کو ټول انسانیت دې مړ کو، که یو بنده دې بچ کو ټول انسانیت دې بچ کو. دې نه معلومیږي چې د شریعت انداز څه دی، د اسلام انداز څه دی. د اسلام انداز دا دی چې د حکمرانانو نه به زیاته د بندګانو خوشحالۍ د هغې پرمختګ او د هغې سکون ته به ګوري. تاسو د امن خبره وکړه چې افغانستان کې امن دی. موږ منو کمې خبرې چې د منلو دي هغه به د سره زه منمه. بالکل امن دی، د شپې هم ګرځي، پیسې هم ګرځي، هر څه ګرځولی شي. خو اتل احمدزی صاحب امن چې دی په زور راوستلی شوی دی، په زور باندې. دې ته امن نه وي، دې ته په دغه کې خاموشي وي. په پښتو کې دا امن نه دی، دا خلک خاموشه دي. خاموشه ولې دي؟ هر چا سره د خپل اقتصاد، د خپل ژوند، د خپلو بچو، د خپل مستقبل غم دی. نو خاموشه له تاسو د امن نوم ورکو. دا پیلنۍ خبره. دویمه راځو د پرمختګ چې ولس پرمختګ څنګه کوي. اتل احمد صاحب ته خو په یورپ کې تا ته به دا خبره پته وي چې ټولنه چې کومه وي هغه که د هر ځای وي هغه پرمختګ کوي همیشه په اظهار رای باندې. اظهار رای څه شي ته وایي؟ اظهار رای دا شی دی چې کله په ولس کې یو مسله رامخې ته شوه د پرمختګ دپاره، د بل وطن سره تجارت دپاره، د اقتصاد دپاره، د فیکټریانو لګولو دپاره، دا ټولې د ټولنیزې وړې مسلې دي چې پرمختګ څنګه وکړي. هغې دپاره ولس فیصله کوي چې موږ څه وکړو، موږ کم طرف ته کاروبار وکړو، کم طرف ته لاړ شو، خپل کلتور کم طرف ته بوزو او څه وکړو څه ونه کړو. دا فیصلې د حکمران نه وي، ځکه حکمران کلتور نه دی جوړ کړی، کلتور ولس جوړ کړی دی او کلتور ولس مخې ته بوزي. نو که همغې کلتور باندې ته پابندي ولګې، هغه له د امن خو ورکو، د خاموشي خو دې ورکړه چې څوک ډز نه کوي، څوک چودنه نه کوي، څوک یو بل سړی مړ کوي نه، څوک بل یو بل نغلا نه کوي. خو مسله دا ده چې هغه د ذهني دونه کمزورې کو چې هغه اوس نړۍ سره سیال نه دی. نړۍ سره سیال دی، د نړۍ کلتورونه پرمختګ کوي، ستا کلتور په ځای پاتې شو بلکې په شاته روان دی، په شا روان دی. څنګه چې د بدن دپاره موږ جیم ته ځو ورزش کوو، دغسې د ذهن ورزش وي چې هغې کې ته اظهار رای وکړې، هغې کې ته کتاب راولې، هغې کې ته پرمختګ وکړې، هغې کې ته سوچ وکړې، هغې کې ته ساینس ته لاړ شي، هغې کې ته فلسفې ته لاړ شي، هغې کې ته اسلام ته لاړ شي. اوس اخیری نقطه در کوم اتل احمدزی صاحب، بیا به زه غلی شم چې په زوره باندې کومه خاموشي راشي که نه، که تاسو پولیټیکل فلسفي ویلي وي، سیاسي فلسفه، په زوره چې کومه خاموشي راوستلی شي، بیا هم په هغه سیمو باندې نورې ډلې پاسي چې هغې وایي موږ د دې نه ښه خاموشي راوستی شو. لکه اوس په افغانستان کې چې کوم طالب دعوه کوي چې زما اسلام د ټولو نه ښه دی، سبا به تورو جنډو والا پاسي وایي به چې نه د دې اسلام کمزوری دی، زما شریعت د دې نه هم ښه دی. د تورو جنډو نه پس به بل کس پاسي وایي به چې نه دا شریعت هم کمزوری دی، د دې نه موږ سره ښه شریعت شته دی. نو دا یو داسې دایره ده چې په دې دایره کې به ته ټول عمر روان یې. یو به وایي زما شریعت ښه دی، بل به وایي زما شریعت ښه دی، بل به وایي زما شریعت ښه دی. په دې دایرو کې به روان یې او خاموشي به لږ ساعت له راشي، بیا به جنګ شي، بیا به خاموشي راشي، بیا به جنګ شي. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا زموږ خطې باندې، پښتونخوا باندې، افغانستان باندې دا د 300-400 کالو نه دا سلسله روانه ده. په دې سلسله باندې که تا ځان پوهه کو نو د افغانستان پرمختګ چې دی هغې باندې به ته ورسې. مننه کوم.